سلامونه قدرمندو کتونکو منګه د ګلګت بلدستان کې موجود یو په ضلع استور کې د ګلګت بلدستان بالای علاقو په شان په ضلع استور جلم چوکای کې هم په دغه غرونو باندې بیګاری سي برپاري شروع ده. ډېر موسم یخ شوی دی. دغه برپاري سره تاسو کتی شئ چې او د دې ځای موسمیات وایي چې مزید د 3 ورځو پورې دغه برپارۍ امکان شته دی. تاسو دا غرونه ټول کتی شئ. دا زمونږ ګاډی دی. تاسو دې ګاډي ته هم کتی شئ. واوره پرې پرته ده. خو د مزې خبره پکې دا ده چې د دې ځای مقامي خلک چې کوم دی الیکشن لړاوخي نو د هغوی ارادې ډېرې مضبوطې دي او هغوی دا وایي چې د موسم هر څومره یخ شي خو موږ به خپل اوټ استعمالو. په دې دغه کې هم نو غرونه ټول سپین دي، منظرونه ټول سپین دي. تاسو کتی شئ. تقریبا چې د 2 انچو پورې به دا واوره پرته په دې ځمکه باندې او تاسو ته موږ دا غرونه خواښیو. ګوره ورته جي دا ځمکه ټوله سپینه شوې ده. یو سپین څادر دی. کتی شئ قدرمندو کتونکو. ډېره مزه کوي. ډېره بېګا هم د شپې 3 کمبل اچولي وي. دا زمونږ هغه هوټل دی. دې کې مې شپه کړې وه. سره د ګاډي غم دی چې ګاډی به سټاټو څنګه. په ګاډي باندې ډېره زیاته واوره پرته ده. په دې واوره چې ګرځي د خپو هغه به داسې کرپارې کوي. کتی شئ قدرمندو کتونکو. مالوچ دي مالوچ قدرمندو کتونکو مالوچ دي. دا تاسو کتی شئ. دا چیلم چوکۍ ده. لاندې بازار دی د چیلم چوکۍ. د دې نه پاس به مینه مرګ ته تللی ده. هغه غرونه چې ښکاري استنې چې پې ولاړ ده دې خوا دیوسۍ او مینه مرګ. نو چې هلته به لا څومره تیز او دغی عرفان جانه روزه که قدر ناظرین ته څه ویل غواړې؟ بار روزه بار روزه نو دی خوا که نه تا خو ته خو مونږ خو خپله بندوبست کړی دی. موسم ډېر زیات یخ دی او بېګا نه واوره شروع ده تقریبا 12 بجو نه. خو داسې ده چې بالایي علاقې دي ده دلته واوره کېږي او د مقامي خلکو د وینا مطابق دا پیره واوره تقریبا میاشت لیټ وشوه او اوس موسمیات دا وایي چې را روانې 3 ورځې به مسلسل دلته واورئ. نری نری واوره شروع ده. نو که په دې کې تیزي راله بیا به دا روډونه بند شي. اوس دغه طرف دیوسای ته تللی دی. دغه دیوسای بنده شو. دا سایډ مینی مرګ ته تللی دی. دا روډونه بند شو او دا روډ چې کوم دی بیا د دیوسای او د مینی مرګ والا چې کوم دی دا بیا سکردو ته اوښتې. دغه روډ اوس بند شو چونکې دا ځای لږ ښکته دی نو دلته
واوره لګه کمه ده څونه څه د خیال عرفان جانه سبا له 15 نومبر د دې الیکشن دی هم د خلکو ارادي څنګه دي یاره مونږ چې څونه د دې خلکو سره ملو شو نو دغه مورال ډیر هاي دی او بلکې داسې دا چې تقریبا د خلکو دا وینا ده چې 50 نواله 60% پورې به ټرن اوټ راځي او د ټولو نه مهمه خبره دا ده پکې چې یاره زاړه خلک چې کوم دي بوډاګان نو هغه هم د الیکشن ته ډیر زیات ایکسایټډ دي او وټونه اچي او دا غوي حوصله کمزوري نه دي نو سبا الیکشن دی اپډیټس په سبا درکو چې څه پوزیشن دی سبا موره ده او سبا محکمه موسمیات و چې سنټیګریډ به -15 ته رسي نو ګورو چې څه کیږي او بل به ډېر انټرېسټډ خبره ده چې پرون مونږ راتلو نو د زنانه اورېدي هم د دې ځای کې ایگزیکټلی داسې دا چې سونه مطلب سړی انټرېسټډ دي نو دا نه خزه هم د الیکشن ته انټرېسټډ دي او د دې ځای خلک وای چې یاره خزه دلته بړ چړ کې حصہ لري په الیکشنو کې نو دا یو خزه غدي خلک ډیر زیات پولایټ دي او ملما دوست هم دي او نرم دي امن پسند دي نو سبب پته لګي سبب موږ تاسو له حال درکو چې دلته څه صورت حال دی او څه حالات دي نو موږ سره اوسه ان شاء الله سبب بیا تاسو سره مخاطب کیو مننه شرک